څېړونکو په کولمبیا کې د امازون په سترانیای دی لالیندو سیمه کې پر ډبرو بېلابېل او حیرانوونکي هنري نقشونه موندلي دي چې د دوی په وینا د امازون د بومي خلکو له زړو روحاني باورونو سره تړاو لري. که څه هم سیاسي بېثباتۍ او جغرافیایي ستونزو له څو لسیزو راهیسې دې سیمو ته تګ ستونزمن کړی و، خو بالاخره کولمبیایي او برتانیایي څېړونکو د بومي قبیلو د مشرانو او متخصصانو په مرسته توانېدلي چې په 6 ځایونو کې لسګونه زره هنري انځورونه مستند کړي. جیمی هنسن چې په بریتانیا کې د اکسټر پوهنتون یو لرغونپوه دی، په دې اړه وایي چې ما په ټولو لویو وچو کې د پرشو له هنر او بومي ډلو سره کار کړی، خو هیڅکله مې داسې فرصت نه و موندلی چې د هنري انځورونو له لارې د ځایي خلکو لومړی لاس انځورونه لکه څنګه چې دلته وینم ووینم. دا انځورونه چې پر پرشو یا غټو ډبرو په سور رنګ یا ماشي رنګ کړل شوي، ځینې تر 11,000 کلونو زیات لرغونتوب لري او د انسانانو سلګونه انځورونه او د مختلفو حیواناتو، نباتاتو او هندسي بڼو ټولګې پکې لیدل کېږي. د ځایي خلکو مشرانو وویل چې دا انځورونه یوازې د هنرمندانو لخوا د چاپیریال د مشاهداتو ثبتول نه دي، بلکې دا د دوی روحاني او عقیدوي روایتونه هم دي.